ولسمشر غني عبدالله او پلاویان یې څومره خراب کړي او تیتو پاشانې کړي دي همدې ویډیو کې مې در سره چمتو کړي. ویډیو تر پای را سره وګورئ. د عبدالله په ټیم کې د څوکیو پر سر جنجال راپورته شوی. ولسمشریزو ټاکنو ته پخوانی نومان عبدالله چې د ټاکنو پر مهال یې خپلو نږدې پلاویانو ته د لوړو څوکیو ورکړې ژمنه کړې وه، اوس ورته د دې امتیازاتو له ورکړې بشپړ عاجز شوی دی. د عبدالله د ټیم د رهبرۍ غړیو رسنیو ته ویلي چې هغه وزارتونه چې د سیاسي توافق پر اساس د عبدالله ټیم ته رسیدلي وو اوس پرې جنجال دی. ټول هڅه کوي چې مهم رازونه ترلاسه کړي. د رسنیو د راپورونو له مخې د عبدالله په ټیم کې د هغې د پلویانو ترمنځ لانجه په لوړو زده کړو او کرنو وزارتونو ده. راپورونه کاږي د عبدالله و مخکښ پلویان هڅه کوي چې د لوړو زده کړو وزارت څوکۍ ترلاسه کړي، خو دې څوکۍ ته یوازې د عبدالله ویان محب الرحمن رحماني ځان مخکې کړی دی. د معلوماتو پر اساس د عبدالله په ټیم کې د مخالفت بله څپه جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکړه ده. معلومات ښایي چې عبدالله خپله هم عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې په ورکړې سره مخالف دی، ځکه یې تازه د افتخاري مارشالۍ کلمه بهانه کړې ده. سرچینې وایي ولسمشر غني ټینګار کوي چې جنرال دوستم ته مارشالي ورکړي، خو افتخاري هغه څه دی چې دوستم ترې انکار کوي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل سبسکرایب کړئ.